ولسمشر غني په پاکستان کې روهي 15 شپږم د چنګاښ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې نن سهار پلازمېنې اسلام اباد ته ورسېد. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سلاکار عبدالرازق داوود د ولسمشر غني د هرکلي په پار تر هوايي ډګر ورغلی و. د ارګ د خبرپاڼې پر بنسټ د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې وکتل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ولسمشر غني ته د ښه راغلاست ترڅنګ پاکستان ته د نوموړي په سفر خوښي وښوده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ د پراختیا او باور فضا رامنځته کولو لپاره یې د جمهور رئیس دغه سفر ګټور وبلو. ولسمشر غني د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څخه په مننې وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه والي لپاره د سولې مشورتي لویې جرګې د استازو اجماع او وړاندیز په اساس پاکستان ته راغلی یم. جمهور رئیس ټینګار وکړ د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزې اړیکې او مناسبات باید په متقابل درناوي او د دولت په دولت ترمنځ د اړیکو د اصل په اساس ولاړې وي. هغه وویل هیله ده چې دا سفر به د افغانستان او پاکستان ملتونو ته مثبتې پایلې ولري او همدارنګه به په سیمه ییزو همکاریو او اتصال کې د پاکستان فعال رول وهڅوي. ټاکل شوې ده چې پاکستان ته د ولسمشر غني دغه سفر به 2 ورځې نه وي چې له لومړي وزیر عمران خان او د پاکستان له ولسمشر عارف اولوي سره به پکې جلا جلا لیدنې ترسره کړي. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روهي پاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.